که تاسو د ژیړا ناروغۍ سره مخ یاست یا غواړئ چې د ژیړا نه خوندي پاتې شئ، نو یو قدرتي غذایي محصول ستاسو لپاره ډېر ګټور دی. د اوښ شیدې وچې شوې انټني خشک شیدې. دا شیدې جګر ته ځواک ورکوي، د صفرا توازن ښه کوي او کمزوري بدن ته انرژي ورکوي. که تاسو د ژیړا ناروغ یاست یا نه، دا شیدې د صحت لپاره ګټورې ګڼل کېږي. اوس راځو د ژیړا مهمو نښو ته. د سترګو او پوستکي رنګ ژیړ کېدل، ادرار تیاره کېدل، پاخانه سپینه یا خړه کېدل، کمزوري او ستړیا، اشتها کمېدل متلي یا کانګې، د نس درد په ځانګړي ډول د جګر په سیمه کې. که دا نښې له پامه وغورځول شي، نو ناروغي اوږده کېږي او جګر زیانمن کېدای شي. د ژیړا عامې وجوهات: د جګر کمزوري یا سوزش، ویروسي ناروغۍ، ککړې او ناپاکې اوبه، زیات غوړ او بازاري خواړه. بې له مشورې د دوایانو استعمال. ځیګر د بدن ډېر مهم غړی دی چې وینه پاکوي او د بدن توازن ساتي. کله چې ځیګر کمزوری شي، نو ژیړا پیدا کېږي. له همدې امله د صحیح خوراک پرهیز او قدرتي غذایي محصولاتو استعمال ډېر مهم دی. انټني خشک شیدې هیڅ دروندوالی نه لري، اسان هضمېږي او جګر ته د اړتیا وړ ځواک ورکوي. دا د ژیړا په ناروغۍ کې د بدن روغتیا او صفرا توازن بحالوي او کمزوري بدن ته توانایي رسوي. مریضان باید سپک او ساده خواړه وخوري، تازه میوې او سبزیجات استعمال کړي، پاکې اوبه وڅښي او له غوړ او مصالحې لرونکو درنو خوړو ځان وساتي. د معلوماتو او سمه لارښوونې لپاره حکیم محمد امین راولپنډي سره اړیکه ونیسئ. هغه د ژیړا جګر کمزوري او قدرتي علاجونو په برخه کې تجربه لري او هر مریض ته مناسب مشورې ورکوي. انټني خشک شیدې د لاندې نمبرو په واسطه اړیکه کولو سره په ټوله پاکستان کې ترلاسه کېدای شي او په اسانۍ سره ستاسو کور ته رسول کېږي. خپل صحت ته لومړیتوب ورکړئ، ځیګر قوي کړئ او د ژیړا په وړاندې د طبیعي او سالم لارې نه ګټه واخلئ.